بغلان کې د روان کال لسو میاشتو کې له 943 میلیون افغانیو د زیاتو عوایدو راټولول او زرګونو نویو پېرودونکو ته د برېښنا ویش او تنظیم. د بغلان برېښنا ریاست په هڅو د روان 1403 لمریز کال تیرو لسو میاشتو کې له پلورل شوې برېښنا او متفرقه خدماتو څخه ټول ټال له 943 میلیون افغانیو زیات عواید ترلاسه شوي او له 2000 زیاتو نویو پېرودونکو ته میټرونه ویشل شوي دي. د شبکې پراختیا لړ کې 9 استوګنیز ترانسفرمرونه، 4 تجارتي او 2 ترانسفرمرونه هم صنعتي او دولتي ادارو ته نصب شوي دي. د برېښنا ضایعاتو مخنیوي په موخه ترسره شویو څارنو کې له 40 زیات ترو میټرونه کشف او له اړوند پېرودونکو سره د برېښنا پالیسۍ سره سم چلن شوی دی او د برېښنا لګښت پیسو پر وخت تحویلولو په موخه له 50,000 د زیاتو پوروړو پېرودونکو برېښنا پرې شوې ده. د ضایعاتو مخنیوي هڅو پایله کې د روان لمریز کال لومړۍ دورې کې بغلان کې د برېښنا ضایعات 9.4 سلنه، دویمه دوره کې 12 سلنه او دریمه دوره کې هم 8 سلنه وو. د شبکې ډیجیټلي کولو هڅو لړ کې د نقدي سل انالوګ میټرونو پر ځای ډیجیټل میټرونه نصب شوي او په ټوله کې نقدي 500 میټرونه بیا ځلې سرغوټ شوي دي. پر دې ټولو سربیره د شبکې څارنې لړ کې نقدي 3000 وارزي میټرونه تشخیص او پر ځای نوي میټرونه نصب او سرغوټ شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ له لوري د ولایتي واحدونو اړوند برېښنا مسؤلینو باندې د صفري وارزي او اوږدمهاله میټرونو موندنې ټینګار سره سم بغلان کې ګڼې ساحې څارل شوي او د یادو میټرونو موندلو او له پیرودونکو د پورونو ترلاسه کولو بهیر په چټکۍ پر مخ روان دی.